فمن كان منكم مريضا ناغ سوک چیستا سن مریض او على سفر یای پا سفر فعدت من ایام اخر نو پد باندې شمارل دی دورزو نورو. رب العالمین خیسته دین دی او زه بار بار تاسو ته د الله دین د هرې زمانې سره برابر دی په هر ځمکه په هر زمانه کې دا برابر ځکه چې شامل کامل هر مسله پکې شته. اوس روژې کې داسې هم کیدی چې یو سړی بیمار او داسې هم کیدی چې یو سړی مسافر دا خو کیدی نه شي چې د الله په دین کې دا مسله پاتې شي. بیان شو یو سړی دی بیمار دی مختصر به ذکر کو زما تفسیری درسونه واورئ که علم زیاتول غواړي او که علم د سره نو بیا بیا د بیمار بیا ما ته پته نه وي تا سره علم شته. خو که څوک علم زیاتول غواړي او روژې خصوصا را روانې دي په دې باندې زما مستقل درسونه دي په دې یوټیوب کې مې شته په میموري کارډو کې هر څه کې څوک را پیدا کېدی شي او ما ښه مستقل د بلوغ المرام نه د دې تفصیلي درسونه کړي د روژې هغه واورئ نو زه د الله نه مې دا امید دی دا خبره ته کوم چې روانه روژه به ستاسو په رڼا کې تېره شي. هرې مسلې نه به خبرې ښه موږ څه خبره کوله بیمار په دوه قسم بیمار او مریض په دوه قسم. یو هغه بیمار دی چې هغه د ښه کېدو امید لري د ښه کېدو امید لري که داسې بیماري پرې راغله چې ډاکټران ورته ته به ښه شي د دم پته ده او ښه کېدو ته روان دی نو دا بیماري بیا په دوه قسمه ده چې امید یې د ښه کېدو وي دا په څو قسمه ده په دوه. یو هغه دی چې انسان دومره نه په عذاب دی روژې کې ورته هېڅ تکلیف نه کوي دا نه ته وایي چې ما روژه پرېښودې په سر مې لږ بوج په سر مې لږ بوج دا بیمار دی. یاره دې زنګون کې مې داسې یو ټک شوی دی دړ زنګون د روژې سره سوی مې دا بیمار دی که خو دا داسې بیماري دی چې په روژه اثر نه نو دا عذر نه یې د روژې پرېښودو دویم هغه بیماري ده چې هغې سره امید شتي د ښه کېدو خو روژه ورسره نه نیویږي دته په خپل هم پته ده او پوهه ډاکټر تجربه کار هغه ته هم دا وایي ته روژې فی الحال مه نیسه. لکه یو سړي اپریشن وکړو بدن د یو ځای اپریشن یې وکړو چې دته ضرورت دی دوايانې وخوري د خوراک وکړي د اوبه وڅښي ډاکټر ورته ته په داسې کار وکړي چې روژې به څو ورځې نه نیسي. نو د دې دپاره دا شو چې فعدة من ایام اخر شمارول د ورځو نورو دي. دا نورې ورځې به څنګه شماري معنی ده چې قضا به په نورو ورځو کې راوړي چې را شمار کړی شي چې شمار د روژو هغه پوره شي که یو کم دېرش شي نو چې یو کم دېرش پوره شي او چې دېرش شي چې دېرش پوره شي. بل بیمار هغه دی چې هغه ناامیده دی ټول عمر بیمار دی هېڅ د هغه د ښه کېدو څه ګنجایش انساني اصولو کې هغه نشته خو چې الله وغواړي الله ښه کولی شي. خو نه بعض بیماریانې داسې دي چې هغه مشهورې شوي دي په دې چې بس دې سره انسان ورو ورو ختمیږي او ښه کېږي نه او روژه نیولو ته ګران وي نو د دې دپاره مسله بیانېږي چې دی به د هرې روژې په مقابله کې یو غریب د ورځې مړی یو غریب به مړی اوس هغه به دومره څه ورکوي چې هغه پرې یو ټیم موړ شي یو ټیم مناسب خوراک د علاقې او د عرف مطابق به ورکړي. بل هغه دی بل هغه معذور چې هغه مسافر دی په سفر باندې دلته اوس ته د مسلو خلاصه بیانوم نور چې د حدیثونو له ورشي او دلایلو له ډېرو اوږدې مسلې بل هغه دی چې مسافر دی نو سفر ګوره سفر کې روژې نیوه د دې حکم بدلیږي را بدلیږي کله په سفر کې روژې نیوه حرام شي کله به حرام چې بدن ته نقصان رسی یقیني چې بدن ته نقصان رسی یقیني نو روژې نیوه حرام دي. ولې حرام دي ځکه چې الله تعالی رخصت درکړی دی د دې دپاره چې بدن ته نقصان ونه رسي
ته بیا هم لګیا بدن ته نقصان رسي نو داسې ټیم کې روژه نیوه بالکل نه دي پکار تا ته پته چې ماته یقیني نقصان رسي ها دویم حال هغه دی چې نه سخته پکې ډېره ده یعنی نه روجو نیو کې داسې مشکل دی چې انسان بدن ته به نقصان ورسي او د پرېښودو اجازت شته داسې ټیم کې به دی څه کوي چې روژه نیو د ده بدن له نقصان نه ورکوي او روژه نیو د ده په وس کې دي نو بیا غوره قول د علماو دا دی دلایلو په رڼا کې چې روژه دې ونیسي ولې دې روژه ونیسي موږ وایو غوره دا ده لازم نه ده ګوره لازم او غوره کې فرق ده روژه دې ونیسي ولې ځکه چې په دې سره ذمه فارغه کړي او د مرګ هېڅ پته نه لګي بل دا چې د خلکو سره چې سړی روژه نیسي ټول مسلمانان نیسي روژه اسانه شي چې یوازې سړی نیسي سخته ګرانه د رمضان د میاشت سړی ټول روژه ونیسي سړي ته څه مشکل دی خو چې د شوال د روژې شروع کړي نو سړي ته ګرانه شي ولې ځکه چې خواوشا کې خلک یې نه نیسي نو روژه نیوه داسې حال کې څه دي غوره دي افضل طریقه ده خو که یو سړی وایي چې نه یې نیسم ښه راته دا سفر هم اسان دی او هېڅ مشکل راته نشته او نه یې نیسم ګناهګار دی جایز دی ځکه چې اجازت دله چا ورکړې ده الله ورکړې نو بیا وروسته دې قضا ده بعض وایي نه نو هسې وایي دا رخصت به دې ګاډو ماډو جازونو دپاره به و دا ډېر عجیبه سوال کوم رب چې دا خبره دلته کوي هغه رب د دې نه و خبر چې روان وخت کې به جازونې او ګاډي خبرو نو چې هغه پکې څه تفصیل ونه کړو چې فمن کان منکم مریض او علی سفر او یې په سفر باندې او سفر هغه چې کم د اوښانو دی یا د اسونو او د خرو دی نو دې دې بیا قضا راوړي به نه راوړي هر چې سفر د موټرو دی او د جازونو دی نو هغه نه الله دې ویلی نه شو وی نه وي نو ته ولې مخکې کېږي بل دا بندګان د چا دي پرېږده دا بندګان د هغوی رب ته هغه رب ولې رخصت ورکوي هغه ولې اسانتیا جوړوي تنګ خطی بولي چې دا خو جاز دی او دا خو موټر دی او دا خو چې دی ایسي لګېدلی او وي دې پستې کرسۍ ته نو د پستې کرسۍ د روژې سره سوی به ده کله سړی په پسته کرسۍ ناستي خو ژبه به اوبو په ځای چې ګز راوځي نشي کېدی کله سړی ښه په پسته کرسۍ ناستي ښه په مزېدار ځای کې ناستي او په ډوډۍ پسې داسې چې الله څه مې وخوړه دی وایي پسته کرسۍ او ایسي ولې په ایسي کې سړی نه وږی کېږي ها چې موسم یخ شي او ایسي لګېدلی نو سړي بیا ښه ځای ته زړه کېږي چې ښه ګرم ګرم خوراک کړو رب په دې خپلو بندګانو ښه پوهېږي هغه ورته دا رخصت ورکړی دی ما ورته په کیسه لګوتي نه جي زموږ مذهب او زموږ مولوي صاحب او زموږ کتاب هر څه ګاډې ته کېره دا کتاب د الله دی کوم چې دا خبره د الله د کتاب مخکې او د رسول صلی الله خبرو مخکې به څوک دا خبرې ها موږ دا وایو که څوک یې نیسي او تکلیف ورته نه وي غوره ده ولې ځکه چې ذمه به فارغه شي او دا به یو قرض پاتې شو حق د الله پاتې شو قرض چې څومره زر ختمه ها دا د سفر مسله شو وعلى الذين يطيقون او پاک کسانو چې طاقت روجي لري یا روجي نیو ته ګراني فدیة طعام مسکین فدیه ده چې طعام یا خوراک د مسکین دی وعلى الذين يطيقون یو مطلب دا دی چې هغه څوک چې روژه نیوه نه غواړي ورته مشکل نه ګرانه یا روژه نیوی شي خو د اسلام په اوله کې اختیار دی موږ دا وایو چې حکم کې څه دی اختیار دی روژه نیوی شي خو نه یې نیسي نو څه دې وکړي فدیه دې ورکړي
د دې آیت وضاحت په دوو طریقو سره کیدی شي یو طریقه خو دغه شوه چې موږ دا وایو چې د اسلام په اوله کې حکم داسې و چې د رمضان روجې که څوک نیسي نو ودې نیسي او که څوک یې نه نیسي نو هغه دې فدیه ورکړي دویم د دې حکم داسې که دغه شي نو بیا خو منسوخ شوی دی دا اولنی چې موږ او په دې کې داسې معنی هم شته چې هغه منسوخ شوی نه ده عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا قول وعلى الذين يطيقون وي هغه کسان چې روجې نیو ورته ګرانې دي تکلیف دی ورته لکه هغه سپین ږیری چې د هغه د بدن طاقت ختم شوی دی او بالکل کمزوری شوی یا بوډۍ زنانه نو په دوی د سره روجې نشتي دوی به د یوې روجې په بدل کې یو مسکین مړی یو نو دا بله مسله راووته پکې چې کم بوډا یا بوډۍ کمزوري داسې عمر ته رسېدلي چې بالکل روجه نیوی نه شي الله دا اسانتیا ورکړي او زه دا نصیحت دغه مشرانو ته دا کوم زموږ دا پښتانه الحمدلله تقریبا د ډېرو عباداتو اهتمام کوي او بیا د روجې ډېر خاص اهتمام کوي زموږ مشران زموږ نه زیات اهتمام نو هغوی ته موږ دا وایو چې الله رب العزت په تاسو ډېر مهربان او د کوم رب چې دا دین دی هماغه رب دا اجازت ورکړی دی او دا عذر یې قبول کړی چې کوم مشر روجې نیشي نو روجې ورته ګرانې دي دی دې د یوې روجې په بدله کې یو نو ځان سره زیاتې به نه کې الله به د دې بدن تا نه تپوس کوي تا ولې خپل ځان سره زیاتې لازم نه دی چې بوډا دا بله فایده والا کله داسې هم کیدی شي چې ځواني خو نشي نیوی نشي کیدی نه خو بیمار نه هغه موږ ذکر هغه بیماری کې خبره ختمه شوه د بیماری خو ما خبر هم کړه بیماری کې په ځوان هم راغی بوډا هم راغی هغه هم په دې عذر کې راغلی معذوره څنګه معذوره ستا خبره صحیح ده خو که لږ واضح کې واضح دي چې ګوره کله ناکله ښه ځوان سړی هسې یو مثال به ووایو بدن یې نه ګټېږي دا یو د وینې مشکلي او معذوره پاتې شي ای به د شلو کالو بدن ته چې وګوره به د 7 کالو اب د شپږو کالو ښکاري د روجې نشي نیوی ځکه چې روجه نیول ورته ګران د دې دپاره مو زر دغه شو وعلى الذین یطیقون او هغه کسان چې هغوی ته روجې نیول ګران دي نو دی به کوم دننه راغی ډېر ښایسته دین دی خو مشکل موږ کې دی چې موږ پرې پوهه نه یو